سلامونه دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته د نستعلیق خط د سین مرکبات وایم. نو اول توري چې دا سین الف ده. کله چې تاسو سین الف لیکه نو د هغې لپاره په اول سر کې دا د سین اول غاښ لږ وړکی راځي، دا دویم غاښ یې له هغې نه لږ غټ راځي او دریم غاښ یې دا هغسې ښه ښایسته سیده راځي دا رقم ته. دریم غاښ یې لږ دا رقم ته غټ راځي. نو دا چې کله تاسو لیکئ دا به ټول دغسې مایل خط باندې لیکئ سین. بل چې دا سین بې ده، کله چې سین بې هم لیکه نو د هغې هم دغه اول غاښ داسې نری راځي، دویم غاښ یې له هغې نه لږ ډبل راځي او دریم غاښ که چېرته داسې راسي او دا ځای دا هغسې ښه سیده بوځئ دا رقم ته. دی سین بې شو. بل چې دا کله تاسو دریم توری لیکه، دریم توری سین جیم ده، دغه اول توری به سین غاښ به داسې راسي، دا بل به داسې راسي، دا ځای به دا رقم ته راسي. نو دا ځای به تاسو داسې په قلم باندې ورته جوړ کړئ دا رقم. ګوره دا ځای به بیرته داسې راولي. کله چې دا ځای داسې راوسته نو دا به تاسو دا هغسې ښه ښایسته ګول بوځئ دا رقم ته. دا یې سین جیم شو. بل هم چې کله لیکه هغه توری له خیره سره سین دال ده. ګوره د سین دال لپاره دغه اول غاښ یې دا رقم ته راځي وړکی، دویم غاښ له هغې نه لږ وړکی راځي، دریم غاښ یې دا هغسې ډبل راځي. سین دال دی سین دال. بل چې دا سین ری ده، سین ریم چې کله لیکه اول غاښ داسې غټ وړکی راځي، دویم له هغې نه لږ غټ راځي، دریم یې بیخي ورپسې غټ راځي. سین ری. بل چې دا سین سین ده، ګوره سین سین هم چې کله لیکه یو سین موږ تاسو دغسې هم لیکلی شو. دا رقم چې کله ولیکه نو دا رقم ته سین هم چې کله ولیکه دې به دغه اول غاښ داسې نری راولې، دغه دا بل غاښ به له دې نه لږ ورسې ډبل راولې او دغه بل غاښ به داسې ډبل راولې تر څو دا ځای دغسې ګول راسي. نو اوس ګوره دغه رقم ته دا یې سین سین او سین. بل چې دا موږ تاسو کله لیکه هغه سین سوات ده. ګوره سین سوات هم چې کله لیکه د هغې لپاره به لومړی تاسو دغه سین اول غاښ به داسې کوئ، دویم غاښ یې همغه شی راځي، دریم غاښ یې دا رقم ته راځي، له دې ځای نه به داسې سوات بوځئ ورته او دا ځای به یې دغسې کوئ. او دا ځای به یې داسې ګول راولئ. سین سوات. بل چې دا سین توی ده، ګوره سین توی هم چې کله لیکه اول غاښ یې دغسې راځي، دویم غاښ یې دا رقم ته، نور همغه سین ده. ګوره صرف دغه توی ورسره یو ځای کوه چې موږ تاسو څنګه ورسره توی یو ځای کړو نو دا ځای به یې دغسې راځي. سین توی. بل چې دا سین عین ده، سین عین هم چې کله لیکه اول غاښ یې دا رقم ته راځي نو تاسو به سین ولیکئ دا رقم ته. سین هم ولیکه دا ځای داسې راځي، دا ځای به دا هغسې ښه ښایسته ګول راولئ. دا چې دا سین عین ده. بل چې دا سین فی ده، دا رقم ته هم سین ولیکه. ګوره سین. د دې ځای نه به دا قلم دلته داسې کښېږدئ، دا به دا هغسې سیده بوځئ. سین سین. بل چې دا سین فی ده، دا سین فی شو. بل چې دا سین قاف ده، سین قاف هم لیکه، سین هم دا رقم ته ولیکه. ګوره سین قاف. نور به دا ځای به د واو غوندې هماغسې ښه ښایسته ګول راځي. سین قاف. بل چې دا سین کاف ده، سین کاف هم چې لیکه، سین کافونه هم دا رقم ته ولیکه، سین الف هم ولیکه، سین الف هم ولیکه، دې ځای نه دا کاف داسې ورته بوځئ او دا ځای دا هغسې سیده راولئ. دا یې سین کاف شو. بل چې دا سین لام ده، سین لام هم لیکه، سین الف هم دا رقم ته ولیکه، هوبهو همغه سین الف غوندې ده دا رقم ته. دا ځای به یې د واو د نون غوندې داسې ښه ښایسته ګول راولئ. بل چې دا سین میم ده، سین میم هم چې لیکه دا رقم ته مو لیکه سین میم، دا یې سین میم ده. بل چې دا سین نون ده، دا رقم ته هم ګوره ولیکه لکه سین غوندې هوبهو راځي، صرف یو غاښ یې ډېر ده، سین نون. بل چې دا سین واو ده، سین واو هم لیکه
دا رقم ته ګوره دا یې سین واوس. بل چې د سین هې ده سین هې هم لیکه دا رقم ته مو لیکه دا ځای ډبل راځي دا ځای داسې راځي او له دې ځای نه به دغسې کې. بل چې د سین لام الف ده سین لام الف هم لیکه دغسې مو لیکه سین الف هم ولیکه نو دې ځای نه دا ځای داسې راولئ او دا ځای به داسې کړي سین لام الف. او بل چې د سین یې ده سین هم چې لیکه دا رقم ته دی سین یې ده دا ځای به داسې تاسو ورته په خپله په دې قلم باندې جوړ کړئ. نو دا د نستعلیق خط د مرکباتو د سین برخه.